د خبرونو سرټکی. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د غاز نلۍ کې 1 کیلومتره لګولو بشپړېدل. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون رئیس هیواد ته پر خوندي راستنېدو ټینګار. او په وینزویلا کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 900 تنو ته لوړېده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنوونکو سلامونه. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د چنګاښ میاشتې 8 نیټه د زه نور احمد محمدي مصمم کړی بشپړ خبرونه ده. د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د ټاپي غاز نلۍ کې د بنسټیزو چارو پرمختګ په چټکۍ روان دی. د هغه په وینا تر اوسه شاوخوا 130 کیلومتره مسیر هوار شوی او په 1 کیلومتر کې د نلۍ کې پایپونه نصب شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د ترکمنستان له پولې څخه د هرات تر صنعتي پارک پورې 153 کیلومتره واټن دی او د نلۍ کې مسیر به همدغې لارې ته وغځېږي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون رئیس شیخ شهاب الدین دلاور ویلي اسلامي امارات بې بدیله نظام د ښاغلي دلاور دغه څرګندونې د هیواد په کچه د ډاډمن امنیت تامین، بیا رغنیزو چارو، د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې او د روږدو درملنې برخه کې د اسلامي امارات لاسته راوړنو ته په اشاره وکړې. ښاغلي دلاور ټینګار وکړ د افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري چې بیرته راستنه شوي شخصیتونو ته ستونزې جوړې کړي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د عاشورا مراسم په امن فضا کې ترسره شول. د عاشورا ورځې د محرم الحرام لسمه مراسم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره شول. مسؤلینو په وینا امنیتي ارګانونو له وړاندې اړین امنیتي تدابیر نیولي وو او د خلکو په همکارۍ دغه مراسم له کومې امنیتي ستونزې پرته پای ته ورسېدل. او وروستی خبر د رویټرز د راپور له مخې وینزویلا کې د وړمې ورځې د پرله پسې زلزلو د مړو شمیر 960 تنو ته لوړ شوی دی. د راپور پر اساس لا هم 182 کسان بند پاتې، 3000 تنه ټپیان شوي او 50,000 کسان لا درکه دي. د قدر وړ لیدونکو دا و د نن ورځ خبرونه له ملتیا مننه. تر بیا مو الله مل.